السلام علیکم ملګرو په دې هیله چې راترو او جوړ به وئ او د صحت کلمې په تن وي او ورځ مو په خیر شان سره پیل کړې وي یو ځل بیا زه پښتون افغان چینل سره تاسو سره یو ځای شوی یم او غواړم چې تاسو سره یوه ډېره مهمه او په زړه پورې ویډیو درسره شریکه کړم ها ویډیو د اوسنۍ حالاتو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ډیوي لاټرۍ لپاره ډېر خلکو ثبت نام کړی ده او ډېر خلک لګیا دي نو دې په باره کې به لومړی لږ څه معلومات درکړم او غواړم چې لږ څه معلومات درکړم تر څو تاسو لږ ورڅخه خبر شئ هغه معلومات په دې ډول دي چې اول باید تاسو دغه ډیوي لاټرۍ دپاره باید څه رقم ته ثبت نام وکړئ او څه رقم ته باید درخواست وکړئ او څه رقم ته منلی کېږي د لاټرۍ دپاره نو د لاټرۍ دپاره که څه هم لږ تاسو تر غوږۍ راغلی دي چې دغه په هر کول د کولو دپاره اچولی کېږي په سخت کولو هم د لرې کولو په شان داسې لاټرۍ په لاره اچول شوي دي لکه لرې کولو به نه یم په خبر چې څومره کسون به ورکوي خو سخت کول چې زه څومره معلومات لرم 55 زره دغه متحده امریکا متحده ایالاتو ته د لاټرۍ په واسطه د بېلابېلو هېوادونو څخه لیږلی کېږي سخت کول بیا هم د تیر په څېر د لرو هېوادونو نه او د افغانستان په شمول داسې د لاټرۍ باندې چې په دغه کې ګډون وکړي او درخواست ورته وکړي او لاټرۍ لره د بحث کو تلقیصات چې چاته په نصیب شوه او هر چاته په وځي نو هغه په باره کې به زه دمه درته ووایم چې دا لاټرۍ چې د هغه رقم نه چې دا بنګلادیش شو او پاکستان شو دا دوه هېوادونه نه کې شته لره د نړۍ د بېلابېلو هېوادونه پکې دا کې لاټرۍ کې داخل شوي دي او لا هم لګیا دي لاټرۍ دپاره ثبت نام یعنې ګزارش لګیا دي موږ خپله هم دغه لاټرۍ دپاره خپله کړی درخواست کړی ده د 28 تاریخ مې درخواست ورته وکړو نو ډېرو خلکو په واتساپ باندې راته میسجونه پرېښود چې څرنګه د موږ اپلای ورته کولی شو او څرنګه د موږ او رښتیا واقعا خبره ده چې اپلای کول ډېر ورته اسان نه دي او هغه څوک چې په انګلیسي پوهېږي لږ څه ماهر وي نو زه مطمئن یم چې خامخا به داسې هغه کې اپلای به کولی شي خو هغه ډېر په مشکل مو لومړی کې هم د اپلای ډېر په نشو ورته کولی انتر د چې واورېدو ترګه برمخیر عکس مو ته جوړ کړو عکس یې دغه په ډېر شکل ده چې تاسو به په خپله کوم فوټوکاپۍ ته لوړ شوی وي عکس به وبسلی وي اما په تلپینه کې په فلاش کې درسره وي هغه فلاش کې زه یو اپلیکیشن ته ښایم هغه ته به سیخوئ هغه د په نتیجه کې به تاسو یو عکس چې روبسئ هغه عکس چې تاسو برابر کوئ هغه زه ته ښایم چې دغه باید دا عکس باید سیز یې د 245 کیبي څخه باید زیات نه وي هغه عکس کیبي چې کوم عکس زه ته وښایم همدلته زه بیا عکس درته وښایم په ګالرۍ کې عکس باید دا عکس باید د 45 نه زیات نه وي 245 کیبي نه باید زیات نه وي او د 245 کیبي نه زیات نه وي باید دومره سیز باید ونه لري او دا نه دلته به خپله زه ته وښایم دلته لیکل دا د پوزې کې زه نشانه درته په وکړم ملګرو دغه د 40 کیبي ده دا ډېر کم ده سیز کې دا کیبي باید 245 نه زیات نه وي او په دې شوه او ریلیشن چې د ریلیشن چې دغه باید دغه ریلیشن باید په غوږ کې وي دغه باید دا ریلیشن باید په 600 یا په 600 کې یا په 1200 کې وي نو په هغه صورت کې موږ تاسو اپلای ورته کولی شئ زه نشانان ته پوکم چې تاسو ته بیا په عکس باید دا رقم ته جوړ شي او دې ته باید وکړئ په ډیټیل چې وایي په عکس ته خپله ریلیشن باید 600 کې وي یعنې یا 1200 کې او کیبي باید 40 کې 15 کې 15 کې 16 کې 30 کې خو 245 نه باید زیاته نه وي نو دا مې د په اړه معلومات درکړه عکس باید څه رقم ته جوړ کړئ عکس ته به څه رقم ته اپلای ورته کوو څه رقم ته کوئ موږ خپله هم دغه خپله کتلی شئ موږ خپله دا هغه ورته کړی ورور دپاره مې هم کړی دی او ما خپله هم کړی دی نو اوس غواړم چې تاسو ته هم وښایم چې دا رقم ته اپلای ورته کوئ خو واقعا چې ویډیو به لږ غټه شي ملګرو خو دا ویډیو ډېره په سټپ به سټپ سره وګورئ انشاءالله تاسو ته به په ډېره اسانه او ډېره په ښکلې طریقه سره به څه کوئ تاسو اپلای ورته وکړئ نو لومړی راځو موږ کروم براوزر ته ځو نو ملګرو اول به تاسو راشئ په کروم براوزر ته په کروم براوزر کې که تاسو لیکئ چې دا کروم براوزر دی او دا کروم براوزر کې به تاسو دا کې به څه وکئ تاسو په دا کې دغه ډېر ښایسته براوزر دی په دغه کې به تاسو دغه لاټرۍ چې سرچ کوئ د امریکا متحده ایالات لاټرۍ نو موږ خپله لینک فورا موږ سره خپله سره دی نو زه تاسو که غواړئ چې دا لینک سره به دا به لینک به زه تاسو سره په ډسکریپشن کې واچوم او تاسو به د هغې څخه چې کوئ خپله ګټه واخلئ پاندې به لینک وکړئ یا که ډېر نه پوهېږئ دلته خالي چې تاسو ولیکئ چې ډي لاټرۍ داسې چې ولیکئ نو تاسو ته به د خدای ډېره غور وړي ریسرچ وړي دا ریسرچ داسې کلیک چې وکړئ نو تاسو ته به خپله روشي دا ډېره درته روسي یعنې انټري د سټیټ ډیو لاټرۍ دغه ټېله دلته کې ورغلی ده نو تاسو چې کوم زه یې درته انتخاب کوم چې دا هېواد او تاسو باید په داندې لینک باندې هغه وکړئ
د کلیک وکړئ او تاسو باید دې ته اویر شئ. بیا زه دا آنلاین رجسټریشن فور دا د 2021 USA فرام د NBC. نو تاسو چې په داندې کلیک وکړئ داندې نشانه زه ته وکړم د اپلیکیشن دغه دی چې تاسو یا په دغه دی تاسو کلیک وکړئ او یا په دغه دی کلیک چې وکړئ په کومې وای چې تاسو خوښ وي. زه به د پوسې باندې کلیک کوم ایس دلته پیژنم زه درته ورسم. نو تاسو به هم دغه څخه په استفاده سره تاسو کولای ملګرو دا داسې نه تیار شم چې زه په سل کې وایم. نو تاسو به حتما په دغه ډیوی لاټري به چک ګډون کیږي. نو ملګرو دغه د اپلیکیشن د پروګرام د USA NBC ان کړونو دغه د امریکا د سفارت چې ده دغه د آنلاین رجسټریشن فری د ټیل ویب سایټ لپاره د ټول د کمیږي چې دو سفارت چې د ټیل نه چې په انګلیسي پیګ د ټیل د گزارش ورکړی دي. تاسو په دې سره په استفاده سره تاسو کولای شئ چې تاسو وګورئ او دغه ویډیو تاسو ته لیکلي دي چې دا انټروډکشن تاسو د مخاورې لپاره تاسو د ویډیو دانه تاسو تراشه دانه تاسو کړئ شئ ویلې تاسو په انګلیسي پیګ تاسو په کنټرول کولای شئ اند ټیل معلومات خو تاسو په دلته چې انتخاب کوئ چې فور تاسو اپلیکیشن تلل شئ ولته تاسو سره چک رجسټریشن وکړئ. یعنې اپلیکیشن د کول سبمیټ انټریز د ډیویډ 2021 پروګرام انسټالمنټ تاسو د اډ لیول سټیټ ګیو داندې کلیک کوئ او دلته کې داندې کې دا ویب سایټ څه دا ویب سایټ زه ته وایم چې دا ویب سایټ نه تاسو کلیک وکړئ تاسو به حتما تاسو هغه ته ورشئ. موږ په دا ویب سایټ نه کلیک کوو ترڅو موږ بیرته هغه ته ورولو او ویب سایټ ته ورولو. تاسو ملګرو دا رقم ته نشانه راشي نو تاسو په اول تاسو تاریخ ته یو رقم ته ځانګړی کوډ چې یا کې دا شی یوز مو ته بیا کړو شي نو درته زه ته وایم ا کوډ به تاسو ته مو ته خو نه څه خو ته یو اپلیکیشن کوډ دا هغه خپل ته کړسي خو به تاسو یې هغه پوسټ ته څلور 15 شپې واس کوډ ته کړوالي نه پیګم چې دا ویل نه کړو خو ورګه مو ته پلره کړولاو چې تاسو بیا بل ته پښتون ځکه سره مخ نه شي سارت ول چې دا رقم د بای سارت ته ور شي. دا سایټ ته تاسو کولای شئ دغه د لاټري کوم عمومي سایټ ته تاسو په دغه کې کیمې انتخاب کوئ تاسو په دغه کې ایکسپلیس تاسو په دغه کې د پورټ چې انتخاب کوئ دغه کې چې انټراکشن پر تاسو مخاورې د پرویش د پورټ سره کوم ته جوړی کې او سره کوم باید د تصویر ته جوړ کړئ دا ته ډیر گزارش روزه په د پورټ نه کلیک د تکړه اوس په یو پلا وګورئ خو زه د تاسو دغه د پراخو تاسو ته زه د عکس جوړول یو بل طریقه خایم چې ډیره ښکلې طریقه ده تاسو دغه سره په استفاده سره تاسو کولای شئ چې خپل عکس ډیر په ښکلې سره او سره کنده چې د خوښه ده د ویب سایټ کې سره کنده معرفي کړه ده هر کنده باید تاسو سره کنده عکس ورته جوړ کړئ د عکس جوړول چې دا ډیر مهم دي مګر باید تاسو د عکس ته ډیره توجه کړئ باید عکس ډیر وکړئ دا اوکسان ډېر خلک عکسونه جوړ کړي دي دا رقم د اپلیکیشن د لري په څیر تاسو هم کولای شئ دا نه ټول خلک د اپلیکیشن د امریکا د ویزیټ پر چک کړي دا د شنه لمنځ کړي دغه عکس چې دا جوړ شوی د لره عکس د سره نشان د ایکس علامه چې دا عکس چې د منتخب شوی نه دی دا چې د مو اول کې د تاوي چې د چې د سیزي 215 کې بنا زیاتای او د ریلیشن چې د شپږ یا یوزر شپږ کې ریلیشن یا په یوزر او یا کې یا یوزر نه یا کې یا یوزر نه وی کې ریلیشن د پلیسې طرفه د خلاف تر شوی دا نه دا دلته معنی مې تاسو کتلای شئ نو تاسو ته زه خیامه چې تاسو باید دا رقم ته عکس جوړ کړئ نو په دغه کې تاسو بچاو کوئ زه نشم تاسو دغه د بیګینینګ د انټری یعنی په شروع کول د تاسو په داندې کلیک وکړئ چې په داندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو ته به دا رقم ته کوډ راشي دا کوډ چې د تاریخ تاسو بچاو کوئ تاسو به د پوزي کې وای لیکره دا کوډ سره دا کوډ تاسو به دا کوډ کې د کوم وینای دا کوډ به کې داخل کړئ تاسو لره ای پرم ته چې داخل شئ دغه پرم ته داخل شئ تاسو به د یو کوم ته کساو وای وی اچ وای ډبلیو زه سبمټ کوم چې سپیشم کا ول دانی ملګرو زه بلته دغه انټری ته داخل شوم زه دا انټری ز په مخبل بل رقم ته داخله کړی دا ټیل گزارش ته وخت دا ټیره د انټری دا ټیره خاپ خپل او په رغه ډول سره چک ډوکوي تاسو بیغه نه چک غاډه بخله او دا رقم ته افلای او درخواست زه سټپ بای سټپ د خیامه تاسو باید دا رقم ته چک کړئ شو لمړی بسم او موږ تاسو لمړی چک شروع کو د خپل نوم دلته لیکل د لاست فامily نه
The last family name کې لره کې چلی کې د هاري کورنۍ د ترکیه طرف ته چې هاري کاسیونې کورنۍ نوم لري خصوصا افغانستان کې هم د ځینې کورنۍ او نومونه شته داسې لوړ یعنې غازي کورنۍ جان کورنۍ داسې لرې ډېرې کورنۍ شته چې ډېر خپل ځینونه اچېږي په پلرونو په نوم سره کورنۍ په نوم سره اچېږي یادېږي نو موږ تاسو دلته زه خپله ورته یادوم چې خوست KHOST خوست خو مو فامیلي نوم ته خوست انتخاب کوئ مثال په ډول نو فاروق مې ده زه خپل نوم فاروق ته مو خپله ورته کړه خپله ورکړې زه فاروقي مې ورکړه او میډل نوم زه عابد ورکوم مثلا دا مې عابد ورکړم جنډر مې چا ده چې میل یې کا فیمیل یعنې خو مو خپله مینو دی برث د ډیټ ده برث د ډیټ څه کنه مو 1992 کې زه تاسو دپاره مو 1993 ورکړه زه 1996 به دایره ورکړم نه شپېته مې ورکړه شپږ نوي که چاته په زړه ښه په که زړه در وي هغه شپږ ویشت پې هغه کومه ډې کومه منث پې کومه اوتمه کومه دا مې چې کومه نیټه چې سړی زېږېدلی سیټي ویری اوف بارم دا نه په کوم یو سیټي کې ته زېږېدلی یې د برث د سیټي خوست پې کې زه په خوست کې فعلا زېږېدلی یم او کنډې ویری بارم دا چېرته په کوم هېواد کې زېږېدلی په افغانستان کې زېږېدلی کوم هېواد کې زېږېدلی او دلته یې تا لیکلی دي چې تاسې دا کې مو خپله یس کړی ده او تاسو یې هم نو کولی شئ دا دلته لیکلی دي کنټري انیجلیبل فور دا ډي وي پروګرام دا پروګرام چې دا تاسو ته غواړئ چې د انیجلیبل شیانو د هغه کې هغه وکړئ ګډون وکړئ مو خپله یس کړی ده تاسو یې غواړئ چې کوم یو په انګلیسي پوهېږئ دا تربیه خبره ولره ویډیوز ته کې زه دغسې کوم چې یس یې که دلته به هېواد ته انتخابوې دا دلته افغانستان کې د پاکستان داسې لره ملکونه نه کشته خپله یې کتلی هم شئ خو دا کې هغه هېوادونه داخل دي چې کوم د دې ډیو پروګرام ته داخل شوي دي چې ما لومړی کې خبره ته وکړه چې په دغه کې لره هېوادونه نه دي داخل شوي پاکستان شو بنګلادیش نشته کې کنې خپله کتلی شئ او پاسپورټ چې دا پاسپورټ هغه کسون دا ډېره مهمه نکته هغه کسون چې پاسپورټ لري نو پاسپورټ ته داخل کې هغه کسون چې پاسپورټ نه لري نو هغه د پرځای یوه لنډه طریقه هم بغیر د پاسپورټ هم په دا ډیو پروګرام کې چې شامله ده شي پاسپورټ چې هغه کسون لري هغه کسونو دپاره د لاست فامیلی نیم په پاسپورټ کې چې کومې فامیلی نوم ورسدلی وي ورته د پاسپورټ کې لیکل شوی آی فامیلی نوم د ورسوي د فرست نیم په پاسپورټ کې چې کوم فرست نیم رسېدلی هغه فرست نیم ته ورسوي دغسې میډل نیم چې کوم رسېدلی پاسپورټ کې هغه ورسوي پاسپورټ د نام پاسپورټ نمبر یا لاس نمبر یا اوته نمبر هغه پاسپورټ نمبر ته ورسوي د ایکسپورټ د پاسپورټ د ایکسپریشن ډیټ دا پاسپورټ چې دا په کوم هغه رقم چې دا په کوم تاریخ چې شی ختمیږي ایکسپورټ د ایکسپریشن ډیټ هغه کوم تاریخ چې ختمیږي هغه کولې اولي کوي ډې اولي کوي هغه تاریخ یې اولي کوي بل د کنټري اټومیټلی لایسنس دغه هغه کنټري به هم انتخاب کوي دا کنټري چې انتخاب کوي تاسو پاسپورټ چیک کو ور داخل کو نو زه په حال زه دغه پاسپورټ زه چیک کوم نه لرم نو زه دغه په باره کې زه دا کوم زه دلته لیکم پاسپورټ د ایکسپیکشن چې لیکم دا ایم ناټ دلته وینئ دا ټل د زه کلیک کوم دلته زه نشم داخلېدلی یعنې محتوا فعال وي یس غیر فعال شول نو دغه په اساس سره زه دغه کوم دلته لیکلی کوم چې I am not requesting the submit my passport information because I am selection internationality دلته یې لیکلی تاسو چې په دا کې کومې انتخاب درې اپشنې درکړي دا نه ټول د انتخاب کړي دي خو موږ خپله په دا کې د اخري به انتخاب جنرال اپشن ان د پاسپورټ د دویمه به انتخاب کړي زه د منځ کې دویمه انتخاب دلته لیکل د انټري د پروګرام دلته لیکلی دي تاسو دلته د ډیټیل د عکس په اړه ټول معلومات درکړي دی پروګرام پرووایډ سره کوم عکس جوړ کړو سره د فوټو ایکسپلین چې ما غو کلیک وکړه به ته پورت تلور شي چې سره کوم د پېټ جوړ کړو سره کوم د وخت به تر کې سره غول د پورت به است عکس په سره کوم د جوړ کوي د عکس په پرځه مهم شاید ته خامه چې تاسو باید سره کوم د عکس جوړ کړو سره کوم د باید دا لیار لور شي نو عکس د موږ شوزو لومړی به تاسو چا وکړي د هغه برو د پلی سټور نه بچاو کوي مو خپل داسې دا اپلیکیشن مارکیز کړی دی او دا اپلیکیشن مارکیز کړی دی او دا اپلیکیشن مارکیز کړی دی او تاسو به کوم اپلیکیشن کې ځوئ تاسو به صرف دغه اپلیکیشن کې ځوئ دغه اپلیکیشن ته دا پلی سټور ته به لاړ شئ پلی سټور کې تاسو دا اپلیکیشن کیس کړئ دا اپلیکیشن چې تاسو کیس کوئ تاسو ته به چې د پیک د ایمیج دغه پیک د ایمیج نه به کلیک وکړئ تاسو ته د نګبالو کې دلته به تروشي عکسونه به تروشي تاسو په کوم عکس انتخابوئ نو دلته به خپله ایلی دي دا عکس به تاسو انتخاب کوئ زه دلته مثلا موږ خپل عکس ته دغه د دخ مې انتخاب کړی دی موږ جوړ کړی دی عکس موږ خپله کړی دی نو دلته بل عکس دی چې موږ سره خپله فعلا ورسره دی چې هسې وکړم چې دلته څه شو
نو دا عکس ته چې زه یې لرم مو خپله فلحال یې لرم دا عکس زه په دا عکس مې کلیک کړم بېرته هغې اپلیکیشن ته داسې مې تاسو به دغه منځنۍ لیکه چې زه ته ښیم دا منځنۍ لیکه څه دغه دا به وچ د سترګې په ماینر والی او د شتنۍ برخه چې دوی دا به تل به دا سارنر والی دا سارنۍ بیر والی خو دغه چې د دایمو عکس چې دا لږ هغه دا نږدې ده په عکس کې د دې دپاره مو بله طریقه چې تاسو به یو بیکګراوند جوړ کړئ نو دغه عکس چې لږ منځته ښکلی خو دایمو عکس چې دا ډېر ښکلی منځته نه دی ښکلی نو دې په اساس سره زه به څه وکړم زه به بېرته زه غواړم چې زه بل عکس داسې ښکلی ورته جوړ کړم هغې دپاره به تاسو څه وکړئ نو تاسو به پلی سټور ته لوډ شئ دغه دغه اپلیکیشن چې دی دا به ډاونلوډ کړئ دا چې ډاونلوډ کړئ چې دلته عکس ته نه جوړېده نه دا عکس دا به چې کلیک وکړئ هر کله زه په دندې کلیک کوم اوس دلته راشي فعال ده شي دلته زه یې درته وښیم نو تاسو به په دا باندې کلیک وکړئ دغه اپشن څه ده په دا باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو په دا ایډیټ راشي دا ایډیټ باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته به لږ عکسونه راشي نو تاسو په عکسې کې څه انتخابوئ یس به دلته بیکګراوند به انتخاب کړئ دا بیکګراوند به انتخاب کړئ دا بیکګراوند چې هر کله انتخاب کړو تاسو بیا په عکس نه وکړئ تاسو په دا کې سپین بیکګراوند انتخاب کړئ مثلا مو سپین بیکګراوند انتخاب کو اس دلته دا سپین بیکګراوند نه کلیک وکړو سپین بیکګراوند په دا کې به تاسو څه شی وکړئ د اډ د فوټو نه باندې به کلیک وکړئ په دا نه چې کلیک وکړو د عکس چې مو عکسونه جوړ کړي دي دلته دا عکس زه جوړوم دا عکس دا نه چې کلیک وکړو اډ به ووایي اډ دا اډ نه چې هر کله کلیک وکړو اس دلته غواړم زه دلته خپل عکس سره نږدې کوه وریا کوه زه دا عکس دا رقم ته غواړم چې دا رقم ته شي باید ډېر وړیا نه شي او د منځنۍ ته مې سیخ کړم دا رقم ته ښکلی مې سیخ کړ اس دا عکس چې دا دلته ریلیشن ته زه هر شي ته برابر کوم اس دا عکس به تاسو ته خپله وښیم چې دغه هغه څومره شوه او ریلیشن څومره شو سیز یې څومره شو دا زه کوم سیو کوم دا ګیلري ته سیو کوم دا ګیلري ته چې هر کله سیو کې دا چې هر کله سیو کې تاسو ته به هغه راشي دغه د ګیلري د هغه پوسټ وکړئ یعنې سیو دا ګیلري دا عکس شو ګیلري ته څه شو اډ شو زه غواړم چې دا عکس ته چک کړم ملګرو عکس چې موږ په کوم اپلیکیشن کې داخله دا اپلیکیشن کې چې دا اپلیکیشن کې مو جوړ کړو دا عکس مې سیو کړو دلته دا اپلیکیشن کې تاسو به دغه اپلیکیشن کې چې هر کله عکس جوړ کړو نو بېرته به ګیلري ته وشئ زه اول عکس سیز درته ښیم چې سیز یې څومره شو دغه عکس سیز چې شو په 640 او 640 شو 40.15 کې بي شو نو دا سره ریلیشن 640 خو 600 نه خو زیات شو چې موږ تاسو غواړي چې دا څه رقم ته کام کړي د دې لپاره به تاسو اول ورشئ د اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن به تاسو دا ډېر ضروري ده دا به تاسو اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ دا چې کله په دانه چې کلیک وکړئ تاسو ته به چیر شي دا پیک د ایمیج د دانه به کلیک وکړئ دانه چې هر کله ایمیج هغه وکړئ کلیک وکړئ تاسو ته به ضروري شي دا چې دا ستاره شي دا چې کلیک وکړئ هر کله چې راشي تاسو په دا ایمو په عکس نه دا نه کوم عکس چې مو په ګیلري کې سیو کړی او داندې په داندې به تاسو کلیک وکړئ نو هغه نه وروسته چې په داندې مو کلیک وکړئ ولنل چې دغه منځنۍ حصه دا سیبې ځانې دا عکس چې دی خپله ټیټوه خپله جګه دا عکس خپله برابر کوه یعنې اوس دا عکس چې دا وشي دغه ته سیخ شو یعنې د مان زاویې ته به چک کړئ ښه به خپله برابر کوئ او مو چې اول دته خلا و چې داسې ښکلی به سیخوئ دا منځنۍ برخه د شاتنۍ برخه داسې سیخوئ نو دغه منځ برخه چې دا به ښکلی د هغې مخته سیخوئ د شاتنۍ برخه به وش د منځنۍ به بیا ګراوند ته به سیخوئ نو همدا رقم ته به عکس تاسو هر یو کس دا رقم ته عکس ښکلی جوړوئ صحیح شوه ملګرو انشاءالله چې دا رقم ته جوړ کړئ انشاءالله خامخا به داسې عکس چې کېږي دغه عکس چې دا د پوسټ سبمیټ باندې دندې کلیک کوو دانې دغه دا کلیک چې وکړئ هر کله چې په دندې کلیک وکړئ ملګرو نه به تاسو ته به چکې سیو به شي نو دا عکس تاسو خپله اول دی چې څومره ښکلی جوړ شو نو دې دپاره زه دې بېرته ځم د اپلیکیشن نه نو مو عکس جوړ کړو یس بېرته ځم د ګیلري ته چې ګیلري کې عکس څرګه شو
څومره سیز لري او څومره ښه دا خو نه دی دا عکس دا خو ما بېرته هغه زیړه عکس و موږ کله را شپږ سوه څلوېښت دا عکس چې موږ کوم جوړ کړه دلته به خپله والدی شي وبې وینو چې دا څه رقم ده تر اوسه پرې را نه دی راغلی چې زه یې درته وګورم د عکس موږ تاسو ملګرو چې هر کله دا ویډیو جوړه کړه نو دغه د هغه وواله په دا هغه وواله په اپلیکیشن سره وواله نو بیرته ځي موږ تاسو چې وګورو چې ودرګه چې دغه عکس مې جوړ شوی دی که نه ریلیشن سره کنه چې دی خاله هغه رقم ده شوی دی که نه د انسټال وایي دلته په ډاونلوډ باندې کلیک کوو په ډاونلوډ باندې چې کله کلیک کوو دلته به روشي موږ ته خپل عکس پوي نو دې عکس موږ ریلیشن یې ښایي چې څرګه جوړ ده که نه ول که نه دا بیرته زما عکس ته دانې هغه رقم ده چې څه رقم ته و هغه رقم ده جوړ شوی دی نو 33 کمپیوټر غولی دی او ریلیشن شپږ سوه اول چې شپږ سوه څلوېښت او شپږ سوه څلوېښت کوو اوس څرګه شو څلوېښت کم شو شپږ سوه هر نومونه هغه چې وي عکس چې وي چې هر رقم ته یې څخوئ اول یې په هغه کې کسی چې څه رقم دی که بیا په هغه نه اپیسي پروګرام چې ته په هغه کې چې نږدې سي بیا تاسو یې اپیسي پروګرام درکړي چې اول بیا د هغې اپلیکیشن سره ورته کسی اول یې د هغې سره کسی چې په هغې سره ښکلی ارسي که نه اول یې د هغې سره کسی چې اول د هغې ته ارسي که نه که بیا دې سره نرت مو د بل ورور عکس و هغه ډېر ښکلی ورسره راغی نو زما عکس لږ مشکل پیدا کوم مونږ چې تاسو دا رقم د مشکل سره ورسره ګیر نه شي په آینده کې آینده عکس ته دا هر رقم ته ښه ښکلی ورسره روغی دلته لږ 80% آینده عکس چې دا څومره ښکلی پر روغی آینده عکس وکړه څومره ښکلی دی بیخي دغه رقم ته لږ عکس نه دغه رقم ته ښکلي سره څخېږي تاسو کولی شئ د رقم ته چې عکس نه ورسره څي تاسو مې ترې کوئ خو یې مو عکس چې و بیخي نه ورسره تلو نو موږ هغه طریقه ځکه دغه د پی سي پروګرام چک کړو ډاونلوډ مو کړو او بیا مو بیرته په عکس کې جوړ کړو تاسو اول په هغه کوم اپلیکیشن چې مو ډاونلوډ ته پلی سټور کې دا اپلیکیشن ډي وی لاټري د فوټو ټول دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ تاسو دغه نه په استفاده سره تاسو دغه فوټو چک جوړوئ نو بیرته موږ تاسو زو هغې تاسو موږ خپل کار شروع کوو ډي وی لاټري تاسو هغې په اپلیکیشن تاسو نو نره پروسه مو روانه کړې دو نو اوس بیرته هغې پروسه بیا پیل کوو اوس د چوز د نیو فوټو اوس د فوټو د زه کلیک کوم دلته بیرته راځم خپل فوټو ته ځم چې فوټو ته ځم مو ته خپله لیکل شوي دي دلته اول به لیکل شوي دلته زه غواړم چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړم ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړو دلته هغه 40 کیبي والا روغی که نه دا قسم چې هر کله کلیک وکړم دلته ښه ښکلی ورسره شیان دا عکس تو سره چک د مینینګ د ادرس یعنې تاسو د انکور د آپشل څه معنی آپشنل شته ابتدا یعنې ډېر ضروري نه وي خو موږ ته باید هغه ورکړي تاسو کوم یا ځاځي وایئ یا تڼین وایئ یا زردون وایئ یا څه رقم چې کوم نومونه لري کوم ښار چې ولري خو زما خپل نوم چې د کوم تڼین دی دا به تڼین ورکوه ادرس لاین مو خپله زه ورکوم خوست افغانستان خوست افغانستان خپل نمبر ورسره لیکم دا مې ادرس 1 شو او د بل ادرس 2 دا به دغسې ورکړي افغانستان general road لري نو سیټي یا ټاون یا خرګوټه چې د خوست د ډایرکټ کوډ پرنسي سټیټ چېرته موقعیت لري په کوم ځای کې اوسېږي دغه خوست ده دا 25 صفر یو چې دا پوسټل کوډ یا زیپ کوډ خو په افغانستان کې دمنه نه کېږي خو دا ځینې ولایتونه پوسټل کوډ ډېر مهم ده د خوست چې دا اکثره 25 صفر یو دا ډېر مهم کوډ چې دا مخابرات ده چې هر کله تاسو ته د لاټري وځي ولسلوشي تاسو ته مخابرات ته خبر درکول کېږي چې راشه په تاسو سره دا ویزې یا بل شی د ترغولې دي که خامخا تاسو د دې لاټرۍ مستحق شوئ د 25 صفر یو تاسو سره په ولایت کې کوم مخابرات وي چېرته موقعیت لري هغې ځای ته ترسي ننګرهار 25 صفر درې ده دغسې د کندهار دغسې 25 ده داسې بېل دا چې په ګوګل کې سرچ کوئ د پوسټل کوډ ولیکئ یعنې کندهار پوسټل کوډ تاسو ته مشهور کوډ خپله درکوي 25 صفر شپږ یا لرې چا نه پوښتنه کړی شي داسې تاسو ته خپله پوسټل کوډ پاتې خپله باندې پوسټل کوډ درکوي د خوست چې دا مشهور پوسټل کوډ چې دی 25 صفر یو ده نو دا 25 صفر یو مو انتخاب کړو د کنټري چې د افغانستان ویر ډو یو لیو ټوډے نن ورځ کې چېرته اوسېږئ په افغانستان کې اوسېږئ فون نمبر اپشن خو ضروري نه ده خو موږ څه بیا خپل احتیاطي ورکوي 0 9 یا 3 15
څلوېښت نو دغه فون نمبر ده ایمیل ادرس دا ځل زه بل ادرس ورکوم دا ایمیل ادرس د کمپنۍ ایمیل بیرته دغه ایمیل ورکوم بیا به دغه ایمیل ورکوئ چې کوم بیا ورکړی دا هم چې ورکوه دلته چې لیکي چې تاسو کوم یو ایډوکیشن یعنې تعلیم کړی تاسو په هغه پرایمري سکول یعنې تاسو ابتدایي ښوونځی ویلی های سکول یعنې ډګري های سکول یعنې ډګري ویلی د ووکیشنل سکول ابتدایي سم یونیورسټي او بعضې یونیورسټي کورسونه یونیورسټي ډګري یونیورسټي سم ګریجویټ لیول کورس یو ماسټر ډګري سم د ډګریز لیول کورس او د ډګري تاسو به کوم انتخاب خو تاسو که مختم نه پرې زه به های سکول ډګري وترکم یا به های سکول پرایمري های سکول زه به د ووکیشنل سکول ویلی های سکول مو ته انتخاب کوم های سکول دا ډګري دا چې زه به دا انتخاب کوم دا به تاسو چې کوئ ته انتخاب کوئ دلته درکوي ورس یور نیشنل سټیټ تاسو انمارید یا مارید ان مای تاسو ناټ یو اس ایچ کلچر دا تاسو دلته مارید ان مای پاسپورت تاسو به دلته چا لیکئ خو چې واده شوی نه مارید وي که چې واده شوی نه انمارید وي خو زه خپله واده شوی نه یم چې انمارید وي ورکوم تاسو هم د نمبر اف چلډرن ماشومان څومره لرئ یا یې نه لرئ خو زه چې ماشومان څومره لرئ هغه تعداد به ورکوي هېڅ کنټینیو باندې مو پروسه سهار ته ورسوله نو اوس غواړم یعنې پروسه مې بېرته هغه رقم ته ډکه کړه چې څه رقم ته مو غوښتل ډکه شوې ده اوس بېرته زه به دا کنټینیو باندې کلیک کوم دغه باندې به کلیک کوئ ملګرو چې هر کله په دند باندې مو کلیک وکړو تاسو ته به اوس دلته زه کلیک پر کوم نو ملګرو په د کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ هر کله چې کنټینیو باندې تاسو کلیک وکړئ نو بېرته پروسه به چک کړي سهار ته ورسېږي دلته یې درکوي ګو بیک ټو پارت 1 تاسو اطلاع شد دانه در kan لیکئ د پارت 1 انټر انفارمیشن لاست پامن خوست ان پرسن فاروق د میلډن عبید ان د میل او د اگست په برځ کې نه سو شپګنوي چې د اگست په شپږشتمه د خوست سټي او بل افغانستان پاسپورت چې ته مخبر کړی دانه چې نه اعلان 10 منټ کړی ان دلته مینینګ د ادرس ته اف کورس اتلنی ادرس په خوست افغانستان ان جنرال روډ اپش ادرس ټول د خوست افغانستان جنرال روډ خوست ان پوسټل کوډ ته 15 کنټری افغانستان کنټری ویډیو جزا وسو ځکه ما هم په افغانستان او د فون نمبر یاد دا ایمیل ادرس مثلا خپل سره شاندار کوم د ټل سره غوړې دي نو دلته به چک تاسو به دا د چهار کله د پروسس بیا به تاسو دا سبمیټ باندې تاسو چک کلیک وکړئ دا سبمیټ باندې چهار کله کلیک وکړل اس دره پروسس ته هم دا سبمیټ باندې چهار کله کلیک وکړو نو تاسو ته ضرور دا دلته د شین خطا لشان ته تاسو ته ورو تویل کړئ چې تاسو ته بریا او دا د لیکل دي چې تاسو باید دمر اورز کې تاسو ته د تکرفیکیشن نمبر ته خیدا تایید نمبر ډیر مهم دی تاسو ته چې خامخا تاسو بایدار شو نو تاسو ته بل لاټري وزي خو په دغه د لاټري به تاسو دغه کغه نمبر نه دا تاسو ته چې دا مهرباني وکړئ تاسو د سره پرینټ کړئ بیا د سره وسه پی ډی اف او د سره وسه ته موبایل کې یا دغه سپر کاپي ته یې د سره پښاب کې او دا به تاسو سره کوم ته پرینټ کوئ د دې پرځه اسانه طریقه چې پی ډی اف ډول تاسو سره خپل په تلپنه کې درسره وي او دا د کوي چې دا به تاسو زونه سره چکه سوتای نو د پردان د تر کې د خوست د فامیلی نوم خوست او د فاروق عبیدان خوري سره کړی شوی د باز کې د ډیجیټل نمبر د سنټر د ټول څه کوي دا به ډېر خپل در سره کوي او تاسو به زونه سره ساتي نو تاسو ته اسانه طریقه خم چې دا سره کنده باید میک پرینټ کې تاسو د پوسار کې وینئ دا پرینټ په دا پرینټ باندې به تاسو کلیک وکړئ دا نه تاسو کلیک وکړئ دلته زه پروسه کوم دلته دا پی ډی اف ډول ته چکو وخته نو دا پی ډی اف ډول دا پی ډی اف سره دا پی ډی اف باندې تاسو چک کلیک وکړئ چې دا هر کله په داندم کلیک وکړئ تاسو ډایرکټ تاسو غته بیزي ولې جا غته بیزي تاسو به دلته یو فولډر ته شو فولډر وته ما تیرې فولډر ته ما سی وی زما فهم سی وی تاسو به دان دوه کسون د ملرته کړی دی د دریمه سه غو د سرچر چې مو غوته کړ دا ډی وی لاټري کې مچ کو داخلاو دا ډن باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته به چکی ډایرکټ به غزي تلور شي نو تاسو سره شو د پروسس شې پاتې ورسېده او تاسو په کامیابی سره چې کامیاب شو او تاسو د ډی وی لاټري کې شو ګارډون وکړه او په چا چونه لاټري رقم په لاټري
کوم لره ځانونه داخل کړو ملګرو یوه یادونه درته کوم چې دا ویډیو د نورو سره هم شریک کړه تر څو لره خان هم ترې خبر شي او دې څخه چې ګټه واخلي راتلونکي کې نو ملګرو دغه ویډیو د نورو سره هم شریک کړئ تر څو نور خلک هم ترې خبر شي او تر څو دغه ډیو پروګرام کې چې ځنه خامخا ترې وخو بایدار شي دا شي ځنه تخوزي تر څو په دغه کې ځانونه داخل کړي او تر څو امریکا ته یا امریکا متحده ایالات یوه یادونه باید وکړم ملګرو چې نن د اکتوبر 29 تاریخ ته د نومبر په 5 تاریخ دغه هغه چې د پروسه باندې ګانو وروستی نیټه نو زه کوشش وکړم ملګرو چې دا ویډیو زر تر زر د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو زموږ د ویډیو څخه او پوره توجه سره خپل غوخلي پوند واخلي یعنی خپل ځیر سره وګوري تر څو دغه ډیو پروګرام کې چې ځانونه شامل کړي خامخا ترې وخو بایدار شي تر څو نصیب چارې ښه چاره وکړي او تر څو دغه ډیو پروګرام کې چې یک کاس ته لاټري وځي نو دغه 15,000 کسونه د هیوادونو نه د پاکستان او د افغانستان او بنگلاديش په شمول د دوه هیوادونو کې شته لري ټول نړۍ نه د 15,000 افغان هغه کسونه کې دي تاسو دې څخه او کېدای شي د افغانستان څخه هم ځینې کسونه خو اوس وخت کې ډونالډ ټرمپ هم دغه ویلي شوی دی چې باید د ډیو پروګرام د لاټري پروګرام باید بند شي ویلې بند شي چې یو کاسو په مسلمانانو د یو هیواد څخه لوټ شوی په امریکا متحده ایالاتو کې یو بریدي کړی چې هغه بیا پوره تحقیقات وشوه هغه یو کاس چې د ډیو پروګرام یعنی د لاټري په برخه کې چې د امریکا متحده ته لوټ شوی او یو بریدي کړی چې لاس 15 کسونه نو مو دغه ډیو پروګرام چې دغه لاټري چې مو کړه پرنټ کړئ تاسو په مخ کې نو پرنټ کړئ زه باندې کلیک کوم او بیرته هغه ته څنګه تاسو کتلای شئ د ډیو پروګرام مو دغه لاټري چې دغه بوخې ځونه سره ستای تاسو په راتلونکي کې دا نه دا ډیو پروګرام دا نه په اوس پروت ابه دغه د کونفیکیشن نمبر چې دا به کنفرمیشن نمبر چې دا د تایید نمبر چې دا بالکل نه ورکړه دا به هیڅ کله نه دا به درسره کوي تر څو دا دغه موبایل کې د پی ډی اف په ډول درسره کوم د نور کې دا یا بل څه یا چاپ کوي په پرایوټ کاپي ته ورشي ته چې دا مو ته چاپ کا تر څو کتابچه د سره وسه دا آینده کې تاسو ته کېدای شي ایمیل وشي یا ایمیل نه بغیر یا تاسو ته هغه زنګ ووایي شي د سفارت طرفه تاسو ته کېدای شي تاسو به خبر نه وي او تاسو به دغه لاټري چې ګډونوال او تاسو به امریکا متحده ایالات ته بغیر د کوم مصرف او بغیر د کوم تکلیف او تاسو ته تاسو به خبر نه او تاسو ته به زنګ راشي او تاسو به د دې لاټري وزارت شوی ترلاسه کړي ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوی که چېرې کوم خوښه شوی نو لایک بټن ورکړئ زما چینل چې هر نه کوي زما چینل ته هم لایک ورکړئ تر څو د زما ویډیو تر نورو ته هم ورسیږي او نور خلک هم وګوري نن 29 تاریخ ته او شپږ کې باید نور افغانان تر خبر شي او تر څو دا ډیو پروګرام کې ځانونه داخلږي او تر څو یو نیم ته خامخا چې ویزا په وځي او دا د افغانانو ته چې د یو ژوند څخه دا ډیره بهتره ده نو په دې هیله چې او ویډیو په طرفه کتلې وي او خوند طرفه یو څه تر ذکرې وي نو خو وخت ته وړم خو چاره په پښتون افغان چینل درسره سبسکریب او څنګه ګنټنه هم وای او ملګرو نور سره هم شریک او لایک هم خبر کې تاسو نور ملګرو هم خبرې خو چاره خو او خلاص دی ولا